د شریعت غږ راډیو قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمې د سورة الانعام له 1 آیات نه تر 4 آیات پورې. هیله ده چې تر پایه را سره واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. د ملي تلویزیون او رادیو ټولو اوریدونکو لیدونکو ته بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د نن ورځې تفسیر او ترجمه به انشاء الله د 2 سپارې د سورة الانعام 8 رکوع بتوفیق الملک العزیز العلام. مسلمانانو ورونو دا د سورة الانعام 8 رکوع ده. مناسبت د دې رکوع مخکې رکوع سره ډیر واضح ده. مخکې رکوع کې الله تعالی د توحید مضمون بیان کړی وفیه رد علی المشرکین. په دې رکوع کې الله تعالی په مشرکینو باندې رد کوي. د مشرکینو باندې رد د خپل مضمون د توحید ده. قل پیغمبر ورته ووایه ان ندعو ایا موږ عبادت وکړو من دون الله د الله تعالی نه سوا ما د هغه بتانو عبادت وکړو لا ینفعنا ولا یضرنا چې نه راته پیدا رسی نه راته ضرر رسی. تقدیر به راوباسو ما لا ینفعنا ان عبدناه چې موږ ته پیدا نه رسی که موږ عبادت وکړو. نه په دنیا کې پیدا راته رسی نه آخرت کې. ولا یضرنا ضرر هم دا بتان راته نه رسی لم نعبده که عبادت ونکو. او نرد او مقدر کې ایا موږ واپس شو علی عقابنا په خپلو پوندو باندې بعد اذ هدانا الله وروسته له دې نه چې الله تعالی موږ ته هدایت کړی. الله راته هدایت کړی. د هدایت نه وروسته بیرته شرکي دین ته واپس شو. کالذي په شان د هغه سړي هغه لیوني په شان استهوته چې ګمراه کړی حیران کړی ده لره پیراني کړی وي ده لره. کالذي په شان د هغه سړي ځانونه جوړ کو استهوته چې حیران کړی ده لره پیراني کړی وي ده لره الشیاطین شیطانان فی الارض په ځمکه کې حیرانه په دې حال کې چې حیران وي. یو سړی پیریانو نیولی وي په دې نه پوهېږي چېرته ځم کوم ځای نه راغلم څه کوم. نو داسې ځانونو نه داسې سړی جوړ کو چې بیرته د هدایت نه شرکي دین ته واپس شو. الله تعالی ورته وایي چې ورته ووایي چېرته هم داسې نه کوو. بعد اذ هدانا الله کالذي په شان د هغه لیوني په شان د هغه پیراني و لیوني استهوته چې ګمراه کړی ده لره استهوته چې غلبه کړي په ده باندې پیراني کړی ده لره الشیاطینو شیطانانو په الارض په ځمکه کې حیرانه منصوب د مسلمانانو منصوب د حال د منصوباتو نه. علم النحو کې 12 منصوبات راخلي. یو د منصوباتو نه حال ده. نو حیرانه حال ده. که ته وایې حال خو دې ته ویلی شي ما یبینو هیئة الفاعل او المفعول به او کلیهما. موږ او حیرانه حال ده لضمیر د استهوت هنا چې مفعول به ده. کله هغه مفعول به د استهوت هنا لاغه ضمیر د استهوت هنا چې مفعول به ده. نو حال بشي لمفعول د استهوت هنا ما یبین هیئة الفاعل المفعول به تعریف صادق رشو. او حیرانه غیر منصرف ده. مذکر لکه سکران مؤنث حیارا رضی لکه سکرا کالذي سکران سکرا کالذي استهوته الشیاطین فی الارض حیرانه په دې حال کې چې حیران وي لا یدري نه پوهېږي این یذهب و کیف یصنعو چیرته ځي او څه کوي. له اصحاب د دې پاره ملګري وي یدعونه رابلي ده لره او څه ورته یقولون له تقدیر چې راونه باسو ترجمه نه برابریږي. یقولون له ده ته وایي
یقولون له دته وی الی الهدا هدایت ته ائتنا موږ ته راشه یدعونه الی الهدا رابلی هدایت ته یقولون له دته وی ائتنا موږ ته راشه قل پیغمبر ورته ووایه ان هدی الله د خدای هدایت چې ده هو الهدا همدغه کامل هدایت ته د الله دین د الله تعالی اسلام او د الله تعالی هدایت دا کامل هدایت ته وما عداه الضلال ما سوا د هدایت د الله تعالی نه ګمراهي وي قل پیغمبر ورته ووایه و امرنا موږ ته امر شوی ده لنسلم لرب العالمین چې موږ ځان منقاد کو رب العالمین دپاره او دا ورته وایي امرنا موږ ته امر شوی ده ناقیمو الصلاته چې اقامت ته مانځه وکئ واتقوه خاصتا خاص د الله تعالی نه ویرېږئ وهو الذي الله تعالی هغه ذات ته الیه تحشرون چې همدغه ذات ته تاسو جمع کولی شئ خلاصه د ما قبل وهو الذي الله تعالی هغه ذات ته خلق السماوات والارض چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي بالحق په حکمت سره و یوم دا خبر مقدم ده و یوم یقول هغه ورځ چې الله تعالی وایي کن شه و یوم یقول چې وایي الله تعالی کن شه په یکونو موجودیږي قوله الحق قوله مبتدا ده الحق مسلمانانو خبر ده قوله قول د الله تعالی الحق حق ده څه معنی نافذ فی الکائنات د الله تعالی قول دا حق ده نافذ ده په ټولو کائناتو کې یوم یقول کن فیکون یوم یقول کن فیکون قوله الحق دا ټوله مبتدا و یوم یقول کن فیکون دا به ورته خبر شي دقسې به تقدیر قوله قول د الله تعالی الحق حق ده معنا نافذ فی الکائنات د الله تعالی قول په ټولو کائناتو کې نافذ ده یوم یقول کن فیکون وله الملک الله تعالی دپاره بادشاهي ده یوم هغه ورځ ینفخ فی الصور چې پوک رشي په شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام کې تحقیق دا د مسلمانانو ورونو مقرب پرشتي الله څلور پیدا کړي دي یو پکې اسرافیل علیه السلام ده اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ په پوکلو باندې الله تعالی مقرر کړی ده دا ملک او دا به درې تحقیق دا ده چې درې شپېلۍ به پوکي وله الملک الله تعالی دپاره بادشاهي ده یوم هغه ورځ ینفخو چې پوکی وکړی شي په سوري په شپېلۍ کې هو عالم الغیب والشهادت الله عالم ده په غیب باندې الله عالم ده په حاضر باندې ما غاب عنا وما شهد الینا چې کوم شی مونږ ته غیب یا مونږ ته حاضر وي دا ټولو باندې الله تعالی عالم ده وهو الحکیم فی قضائه الله تعالی صاحب د حکمت ته په خپلې فیصلو کې الخبیر باعمالهم الله د ټولو مخلوقاتو په اعمالو باندې ټول انسانانو په اعمالو باندې خبردار ده واذ قال ابراهیم لابیه آزر دلته دلیل د توحید ده ابراهیم علیه السلام متعلق مسلمانانو دومره زده کو ابراهیم علیه السلام د خدای یو پیغمبر ده لږ ابراهیم علیه السلام ځانونو ته لږ تعارف ورسره کو ابراهیم علیه السلام د خدای یو پیغمبر ده جلیل القدر پیغمبر ده اولو العزم پیغمبر ده په ټولو انبیاو کې خصوصیت دا ده چې د رب ذوالجلال خلیل ده رازدار دوست چې الله په انبیاو کې نیولی د حضرت ابراهیم علیه السلام ده ابراهیم علیه السلام د ده نوم ده دوه لقبی دي یو لقب مسلمانانو ابوالانبیا د انبیای کرامو پلار او دویم لقب رئیس الموحدین عظیم موحد رئیس الموحدین ټولو ملتونو ته منلی شوی شخصیت ته حتی یهودی منی نصوارای منی مسلمانان خاص په ملت د ابراهیم علیه السلام دي د عراق د کوفی په ښار کې په عراق کې د کوفی په ښار کې د نمرود بادشاه په بادشاهي په زمانه کې زیږېدلی د آدم علیه السلام نه 3330 کاله وروسته او د نوح علیه السلام نه 1263 کاله وروسته د ده پلار د قرآن کریم د تصریح د وجه نه د قرآن کریم د تصریحاتو مطابق پلار ازر نومېده او دی بوتانو جوړونکی و دی مشرک و نمرود ته ډېر مقرب سړی و ازر بعضې وایي چې دا د ده پلار نه و د ده پلار وایي تاریخ نو سوال دا کېږي چې دلته خو وایي د ازر پلار ده او نورو کتابونه تاریخ راغلی چې نه د ازر پلار نه و ترې و نوم یې تاریخ و د پلار په مت تطبیق نو څه تطبیق وایي دلته پلار ورته وایي تاریخ ورته تره وایي بس اسانه جواب دا مسله اوږدېږي اسانه جواب داسې کوو مسلمانانو
ټیک د تاریخ به راغلی چې ازر پلار نه و پلار بلو تاریخ په نوم باندې لا اعتبار للتاریخ په مقابلت صریح القرآن تاریخ ته بالکل اعتبار نشته په مقابلې د صریح قرآن کې صراحتا قرآن وایز قال لابیه آزر ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر ته وویلي نو علا کل حال آزر د ابراهیم علیه السلام پلارو د آزر لفظ یا اسم اعجمی ده یا عجمی نوم ده یا عربي نوم ده که عجمی سی غیر منصرف ده د علمیت د وجه نه او د عجمې د وجه نه بعضې به اسم عربي ده د ازر نه مشتق ده ازر په معنا د قوت سره یا د وزر نه مشتق ده په معنا د ثقل سره بیا غیر منصرف ده للعالمیت و وزن الفعل بس دومره تحقیق د ابراهیم علیه السلام متعلق دلته کفایت کوي بیا یې بیان کو څو وارې د ابراهیم علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام مسلمانانو ورونو دا د خدای پیغمبر ده را سره منی به انشاءالله د خدای پیغمبر جلیل القدر پیغمبر اولو العزم پیغمبر یو لقب ابو الانبیاء انبیاء کرام و پلار او دویم لقب عظیم موحد رئیس الموحدین تمام ملتونو ته منلی شوی شخصیت عراق کې د کوپی په ښار کې د نمرود په بادشاهي په زمانه کې زیږېدلی پیغمبر ده آدم علیه السلام نه 3330 کاله وروسته او د نوح علیه السلام نه 1230 کاله وروسته آزر ابراهیم پلارو ابراهیم علیه السلام بوت جوړونکی ده بوتان به جوړول مشرک و نمرود کافر ته ډېر مقرب سړی و ابراهیم علیه السلام قوم چې دوه قسمه هغه کو شرک کو بت پرستیم په دوی کې وه کوکب پرستیم په دوی کې وه د ستورو عبادت به هم کولو په زمین کې به د بتانو عبادت کولو په اسمانونو کې به د ستورو عبادت کولو اسمانونو کې ستورو ته به عبادت کولو ځمکې کې به بتانو ته بت پرستم و کوکب پرستم و ابراهیم علیه السلام د دواړو مقابله کوله دواړه قسمه شرکیاتو د بت پرستی مقابله ابراهیم علیه السلام د قوم د بت پرستی مقابله بالقول هم کړې بالفعل هم کړې بالقول به کړې بار بار به ورته ویلې لکه دلته وایي اتتخذوا اصناما الهه تاسو بتان په خدای باندې نیسئ انی اراک و قومک فی ضلال مبین ابراهیم علیه السلام ډېر غیور پیغمبر و ډېر غیرتي شخص و تمام قوم کافر بت پرسته بادشاه کافر بت پرسته فوج کافر بت پرسته پلرین او کورنۍ کافر بت پرسته ابراهیم علیه السلام ښه په نره ورته وی په غیرت سره ورته وی اتتخذوا اصناما الهة انی اراک و قومک فی ضلال مبین بل ځای کې راځي لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا پلار ته یا ابتې څلور خبرې درته کوم یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا یا ابت لا تعبد الشیطان واعبد الرحمن ان الشیطان کان للرحمن عصیا نور سپارو کې راځي پلاره څلور خبرې درته کوم د خدای ومنه د شیطان مه منه و پلاره تتخذ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغني عنک شیئا نو بالقول هم د دوی مقابله کوله او بالفعل هم د بت پرستۍ مقابله وکړله بتان یې په بتخانه کې درته ریزه ریزه میده میده یې کړ ټیک د مسلمانانو ابراهیم علیه السلام د کوکب پرستۍ دوی به ستورو ته هم عبادت کولو د دې مقابله یې په مناظرې او په الزاماتو سره وکړله ابراهیم علیه السلام ستوری ولیده اسانه به دا قصه ستوری ولیده وایه هذا ربي دا زما خدای ده که ته ابراهیم علیه السلام څنګه شرک کوي چې دا زما خدای ده نه خدای ده نه کوي دا په تقدیر د حمزې استفهامي سره هذا ربي استفهام انکاري راوړ آیا دا زما خدای ده دا چرته هم زما خدای نشي کېدی یا هذا ربي فی زعمکم ابراهیم علیه السلام د دوی په محاوره باندې خبره ورسره کوي د تحکم د الزام د تحکم او د زجر په خاطر باندې چې د چا کلام باطلوي یو ور دا کلام نقل کوي د دوی په لهجه باندې هذا ربي فی زعمکم دا زما خدای ده خو ستاسو په زعم کې چې کله ستوری ولید ډوب شو وی لا احب الآفلین خدای ډوب کېدی نشي خدای قدیم ده او دا ډوب کېدل د علامه د حدوث ده الله تعالی باندې حدوث نشي راتلی خدای قدیم وي حادث نشي کېدی ان لا احب الآفلین زه محبت د غایبینو سره نه کوم یعنی عبادت یې نه کوم
بیا سپوږمۍ ولیدله وایي هذا ربي فی زعمکم دا زما خدای ده دا سپوږمۍ ستاسو په ځام کې چې کله سپوږمۍ ډوبه شوله وایي قال لا احب الافلین بیا لمر ولیده وایي هذا ربي هذا اکبر دا زما خدای د ابراهیم علیه السلام قوم ته وایي یا استفهام انکاري په طور آیا دا زما خدای ده او یا ورته وایي چې هذا ربي فی زعمکم دا زما خدای د ستاسو په ځام کې او هذا اکبر دا له مخکې دواړو نه لوی ده چې کله لمر ډوب شوی قال لا احب الافلین ابراهیم علیه السلام ښه په نره باندې د خپلې عقیدې اظهار ورته کوي انی وجهت وجهیا للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین دقه بیان الله تعالی کوي نو ابراهیم علیه السلام ډېر غیرتي پیغمبر و په ماشومتوب کې به د الله تعالی د توحید د الله تعالی په توحید باندې بت پرستو سره مقابلې کولې روایت پکې راځي یو وخت کې مور ته وایي مور زما خدای څوک ده مور ورته وایي ستا خدای زه یم وایي مور د تا خدای څوک ده مور ورته وایي زما خدای ستا پلار ده ورته وایي مور زما د پلار خدای څوک ده وایي ستا د پلار خدای نمرود ده وایي مور د نمرود خدای څوک ده بس په بوهتت حیران شوله مناظره و بحث و مکالمه کې بنده شوله په څپېړې ووهه چې دا ګډې وډې مه وایه وایز قال ابراهیم چې ویل ابراهیم علیه السلام لابیه خپل پلار دپاره آزر غیر منصرف ده یا اسم عجمی ده یا اسم عربي بیان مو وکړه اتتخذ ورته وایي آیا ته نیسې اصنامن بوتان الهتن په خدایي سره اتتخذ اصنامن آیا نیسې بوتان الهتن خدایان انی اراک داسې نره کنځا ورته کوي انی اراک و قومک فی ضلال مبین زه ګورم تا لره ستا قوم لره فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې دلته یو سوال کېږي خارج نه چې پلار سره خو ډېره نرمي پکار ده بیا دا خو پیغمبر ده پلار که کافر هم نرم اخلاق به ورسره کوي نرمي پکار ده موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته الله تعالی وایي قولا له قولا لینا نرمه خبره به ورته کوئ فرعون کافر ته هم نرمه خبره کوئ نو دا خو د ابراهیم علیه السلام پلار ده که څه هم کافر و د پلار ته خو دومره سخته خبر نه ده پکار ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما جواب آسانه جواب دا وکړي چې ابراهیم علیه السلام په نرمۍ څو وارې ورته ویلي په نرمۍ ورته ویلي یا ابتي یا ابتي یا ابتي پلاره څومره یو عجیب الفاظ دي د شفقت او د عزت او د ادب نه ډک الفاظ دي خو چون په نرمۍ باندې پوه نه شو ځکه سختي معامله ورسره شروع کړه ان اراک و قومک فی ضلال مبین وکذلک هم همیشه دپاره خو نرمي هم نه وي پکار وکذلک همدارنګه نوری ابراهیم من ورخی ابراهیم علیه کما اریناه الحق کذلک تشبیه دپاره ده کما اریناه الحق لکه موږ دته ورښودلی حق نوري موږ ورخو ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات مبالغه ده په ملک کې بادشاهي د اسمانونو ځمکو واو عاطفه د معطوف علیه مقدر ده ولیکونه کې واو عاطفه معطوف علیه مقدر لیستدل چې دی دلیل ونیسي ولیکونه من الموقنین چې دی شي د موقنینو نه فلما جن علیه اللیل چې کله تیاره شو په ده باندې شپه راویلې د کوکبن ستوری فلما جن علیه اللیل چې کله تیاره شو په ده باندې شپه راویلې د کوکبن ستوری ابراهیم علیه السلام ستوری ولیده قال ویله هذا ربي دا زما خدای ده هذا ربي الزاما للکفار د کفارو د الزام دپاره د دوی د زجر او تحکم دپاره ورته وایي هذا ربي یا هذا ربي فی زعمکم دا زما خدای د ستاسو په زعم کې فلما فله چې کله دی غایب شو دا ستوری قال ورته وایي ابراهیم علیه السلام لا احب الافلین زه مینه نه کوم د افلینو سره لا احب الافلین زه مینه نه کوم د افلینو سره د ډوبېدونکو سره د غایب کېدونکو سره ځکه دا علامه د حدوث ده او خدای حادث نشي کېدی هغه قدیم وي فلما افل قال لا احب الافلین فلما راى القمر چې کله سپوږمۍ ولیدله بازغا طالعا ښکاره راختونکې قال ابراهیم علیه السلام ورته هذا ربي یا حمزه د استفهام حذف ده هذا ربي ایا دا زما خدای ده چېرته من خدای نه ده یا هذا ربي فی زعمکم فلما افل چې کله د سپوږمۍ ډوبه شوله
قال ورته وی لئن لم یهدنی ربی ابراهیم علیه السلام وی لئن لم یهدنی ربی که الله ما ته هدایت باندې کې استقامت مراده که الله تعالی ما ته په هدایت باندې استقامت رانه کړي لاکونن من القوم الضالین زه به شم د قوم نه الضالین ګمراهان الضالین عن الهدى فلما رأى الشمس بازغة چې کله لمر ولید بازغة ښکاره قال ابراهیم علیه السلام ورته هذا ربی فی زعمکم دا لمر زما خدای د ستاسو په زعم کې د کوکب پرستۍ مقابله په مناظرې باندې کوي الزامن ورته وایي دا زما خدای د ستاسو په زعم کې خو چې کله ډوب شو دلیل د په ابطال دلیل پیدا کوي ابراهیم علیه السلام دلیل ورته ذکر کوي په ابطال د الوهیت د کواکب او د شمس او د قمر چې شمس و قمر او ستوري خدایان نه دي که خدایان وای ډوبېدل بنه غایب کېدل بنه قال هذا ربي هذا اکبر کتابونو مختلف تعبیرات د لمر متعلق کړي صرف 3 خبرې کوو چې څومره موږ د استادانو نه اورېدلي شمس دم یو کوکب ده له کواکب 7 سیارهونه کواکب 7 سیاره شمس و قمر زهره زحل عطارد مشتری مریخ دم یو قسم ده له اقسام د کلیاتونه کلی 6 قسمه ده یو قسم چې د لپاره افراد معدود ډیر افراد وي خو افراد معدود و محصور وي لکه کواکب 7 سیاره علی کل حال شمس په حجم لمر په حجم او په نور کې د ټولو ستورو نه او د قمر نه لوی ده شمس په حجم کې همدارنګه په نور کې د ټولو ستورو د قمر نه لوی ده بلکې په رڼا کې د ټولو نوراني اجرامو اصل ده نور القمر مستفاد من نور شمس او نور ټول فروع دي لمر د ځمکې نه 14 لکه کتابونو لیکلي 14 لکه چنده غټ لمر د ځمکې نه 14 لکه چنده غټ 9 کروړه 33 لکه میله لرې ده او قمر د ځمکې نه 2 لکه 9 زره میله لرې ده څنګه چې موږ د استادانو نه اورېدلي بیره موعد کوم شمس دام یو کوکب ده له کواکبو 7 سیارهونه لمر په حجم کې او لمر په نور کې د ټولو اجرامو نورانیو نه لوی اصل هم ده لویم ده د ټولو اجرامو نورانیو اصل ده لمر د ځمکې نه 14 لکه چنده غټ او 9 کروړه 33 لکه میله لرې ده 9 کروړه 33 لکه میله لرې ده قمر د ځمکې نه 2 لکه 9 زره میله لرې ده نو چې ابراهیم علیه السلام لمر ولیده قال ورته وایي هذا ربي دا زما خدای ده هذا اکبر من الاول دا لوی د اول نه فلما فلت چې کله لمر ډوب شو قال ورته وایي یا قوم ای زما قوم انی بریء مما تشرکون دینه معلومیږي چې ابراهیم علیه السلام بالکل شرک نه ده کړی انی بریء جمله اسمیه د دلالت په دوام او استمرار باندې کوي انی بریء قوم ورته قوم ته وایي قوم تاسو پوه شئ اعلان واورئ انی بریء زه بیزار مما د غشینه تشرکون بالله چې تاسو د الله تعالی سره شریک جوړوئ سوال د خارج نه کیږي ښه په من تعبد ابراهیم بیا ته د چا عبادت کوي قال ابراهیم علیه السلام بیا په نره ورته وایي انی وجهت وجهیا ما متوجه کړی ده خالص کړی ده وجهیه ځان خپله للذي لپاره د هغه ذات فطر السماوات والارض چې پیدا کړي اسمانونه ځمکې حنیفا منصوب ده بنا بر حالیت په دې حال کې چې زما علم له ټولو ادیانو باطلونه وما انا من المشرکین مثلکما زه د مشرکینو نه نیم دي تاسو په شان باندې دلته مناظره وګټله الزاما زجرا تحکما قوم ته وایي چې نه مو ستوری خدای کیدی شي غایب کیږي نه مو سپوږمۍ خدای کیدی شي نه مو لمر خدای کیدی شي مخکې م یو عجیبه مناظره کړې وه ابراهیم علیه السلام نمرود ته ورغی د نمرود په ګودامونو کې غله وه وربغی هر چا ته به ویل خدای دې څوک دغه به ورته ویلې ته مې زما خدای یوه بوجي غله به یې ورکړه ابراهیم علیه السلام ته وایي من ربک ستا خدای څوک ده ابراهیم علیه السلام ورته ربي الذي یحیی و یمیت زما خدای هغه ذات ته چې مړه کول ژوندي کول کوي ابراهیم علیه السلام ته نمرود وایي زه هم انا احیی و امیت زه مړه کول ژوندي کول کوم ابراهیم علیه السلام پوه شو چې څه قمقل ده څه پالې پلامو ده مړه کول ژوندي کول یې ونه کړه 2 کسان یو یې پرېښوده یو یې مړ کوی دا خو یې مړه کولو خلاصول وکړل نو ابراهیم علیه السلام بل دلیل ته ځي چې کله مقابل د پالې پلام وي که نه په خبره نه پوهېږي
ډېر بېوقوفي احمق وي نو بیا به په مغه دلیل کې ورسره پړی نه کشکاږي بل دلیل ته به ځي نو ورته ابراهیم علیه السلام ربی الذي یأتی بالشمس من المشرق زما خدای هغه ذات ته چې لمر د مشرق نه راولي که ته نری رښتیا خدای پاتې بها من المغرب وحاجه قومه محاجات وکړه ابراهیم علیه السلام سره قوم د قال ابراهیم علیه السلام ورته وایي اتحاجوني فی الله ایا تاسو ما سره محاجات کوئ په توحید د الله تعالی کې حال دا ده وقد هدانی الله ما ته الله تعالی هدایت کړی د تاسو د خدایانو نه زه ډارېږم هم نه ولا اخاف زه نه ویرېږم ما د هغو خدایانو نه تشرکون به چې تاسو الله تعالی سره شریک جوړوئ په ټولو اوقاتو کې الا مګر ډارېږم ان یشاء ربي شیئا چې الله تعالی اراده وکړي شیئا من الاضرار چې الله اراده وکړي بیا ما ته ضرر رسولی شي نور د تاسو د بوتانو نه ویرېږم وسع ربي کل شیء پراخ د رب زما هر شي لره علما لوجد علم نه افلا تتذکرون تاسو نصیحت نه اخلئ وکیف اخاف ما اشرکتم څنګه زه وډار شم ضرر د هغه نه چې تاسو الله تعالی سره شرک کړی تاسو زما د خدای نه ویرېږئ الله سره شریک هم پیدا کړی زه به د تاسو د بوتانو نه ډارېږم ولا تخافون تاسو نه ویرېږئ انکم اشرکتم بالله تاسو شریک جوړ کړی دی الله تعالی سره ما هغه لم ینزل به چې نه ده نازل کړی الله تعالی په شرک د ده سره علیکم په تاسو باندې سلطانا دلیل فای الفریقین کوم د فریقینو موحدین که مشرکین احق ډېر حقدار دی بالامن من العذاب نه موحدین ډېر احق بالامن دي او که مشرکین ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ الله جواب ورکوي راشئ قانون کلي واورئ الله وایي د امن من العذاب دپاره قانون کلي واورئ الاجاب بقوله دقسې د ایتونو منځ کې ربط پیدا کوو الذین الله قانون کلي ورته بیانوي هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی ولم یلبسو ایمانهم دوی نه یې ګډ کړی ایمان بظلم په ظلم سره ظلم دپاره افراد دي اعلی فرد د ظلم څه ده شرک ده لقمان حکیم خپل بچي ته وایي یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی ولم یلبسو ولم یخلطو ایمانهم دوی نه یې ګډ کړی ایمان خپل بظلم معنا بشرکن اولئک دغه کسان لهم الامن دوی دپاره امن ده وهم مهتدون الله تعالی دوی په هدایت باندې دي وتلک دا مذکور حجتنا الله تعالی وایي زموږ دلیل و آتیناه موږ د حجت ته ورکړی ابراهیم علیه السلام ته علا قومه نه جوړیږي ترجمه ها موږ ورکړی ابراهیم علیه السلام ته علا قومه دلته مسلمانان ورونو علا جار قومه مجرور جار سره د مجروره ظرف مستقر متعلق تر محذوف ورې آتینا د حجت ته موږ ورکړی ابراهیم آتینا د حجت موږ ورکړی ابراهیم علیه السلام ته لیغلب وحده علی قومه چې یوازې غالب شي په خپل قوم باندې رښتیا ابراهیم علیه السلام په مناظرې کې ګټونکی نرفع درجات من نشاء الله تعالی موږ پورته کوو درجات هغه چا نشاء چې موږ خوښه شي موږ وغواړو ان ربک حکیم علیم ستا خدای حکیم و علیم ذاته ووهبنا له مبالغه ده په رفع د درجاتو کې الله وایي موږ د درجات پورته کړي وو موږ دته هبه کړی و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام 5 پیغمبران داسې پیغمبران دي چې نومونه د پیدایش نه مخته ایښودل شوي دي یو پکې الحمدلله زمونږ ستاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا پیدا شوی نو نوم یې ښودل شوی ده یجیء من بعد اسمه احمد لما نه وروسته به یو پیغمبر راځي نوم به احمد 5 پیغمبران داسې دي کلا هدینا ټولو ته موږ هدایت کړی هدینا دا کلا مفعول دی هدینا ده کلا ټولو ته هدینا موږ هدایت کړی څه معنا اکرمنا بالنبوة والاسلام ټول موږ معزز ګرځولي دي په نبوت او اسلام سره ونوحا هدینا من قبل نوح علیه السلام ته موږ هدایت کړی مخکې ابراهیم علیه السلام نه ومن ذریته له اولادې د ابراهیم علیه السلام نه دغه پیغمبران دي ما ویلو مخکې په ابتدا د ترجمې کې چې ابراهیم علیه السلام یو لقب مسلمانانو مې هېروئ ښه د ابراهیم علیه السلام نوم که چا درته ابراهیم د کوم ځای و ورته عراق کې و د کوپې ښار کې زیږېدلی د نمرود په بادشاهي کې زیږېدلی نمرود ډېر بې غیرته سړی و اول من تجبر علی العباد
اول ترین ظلم په دنیا کې په بندگانو باندې نمرود کړی ده. اول من ادعا الربوبیت، اول ترین سړی و چې دعوه د خدایي یې وکړله. اول من وضع التاج علی راسه، اول ترین سړی و چې تاج د بادشاهي په سر باندې کېښود. په ټولو دنیا باندې څلورو کسانو حکومت کړی، مؤمنین و کافرین، دو مؤمنانو کړی، دو کافرانو. په کافرانو کې یو نمرود علیه اللعنه، نمرود علیه اللعنه. ابراهیم علیه السلام د ده په زمانه کې زیږېدلی، پلار یې ازر نومېده. د ازر متعلق تحقیق هم تاسو واورېده. ابوالانبیا هم ورته وایي، د پیغمبرانو پلار، رئیس الموحدین هم ورته وایي. او ډېر امتحانات په ابراهیم علیه السلام باندې دنیا کې راغلي دي. قرآن راته ذکر کوي، وإذ ابتلى إبراهیم ربه بکلماتنا، او ډېر الله ته ځان سپارلی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت نفسي لله رب العالمین. حتی جبرائیل نیم کومک نغوښته. جبرائیل علیه السلام ورته ویلي، ولې اور نه ډارېږي؟ وایي نه، اور نه ډارېږم، دا اور خو مخلوق بل کړی دی، فیصله خالق کړې ده. وایي حسبي عن صالح علمه بالحال، وایي خپل خلیل راد بحکم الجلیل. دا ټول الفاظ مخکې تیر شوي وو. ومن ذریته الاولاد د ابراهیم علیه السلام نه دا پیغمبران دي، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. داوود علیه السلام، سلیمان، ایوب و یوسف و موسی و هارون علیهم السلام، دا پیغمبران هم د دوی اولادینو. وکذلک نجزی المحسنین، دقسې موږ جزا ورکوو محسنینو موحدینو لره. و زکریا، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام، الیاس علیه السلام، کل من الصالحین، دا ټول د صالحینو نه، یعنی اعلی صالحینو نه. و اسماعیل، اسماعیل علیه السلام، یسع علیه السلام، یونس علیه السلام، و لوط علیه السلام، و کلا فضلنا علی العالمین، ټول موږ بهتر کړي په عالم باندې. و من آبائهم، من تبعیضه ده، هدینا بعض آبائهم، موږ هدایت کړی بعضې پلارانو د دوی ته. و ذریاتهم، اولادې دوی ته. و اخوانهم، د دوی ورونو ته. واجتبیناهم، الله موږ غوره کړي. و هدیناهم الی صراط مستقیم، لار برابر ته. ذالک دا صراط مستقیم، هدى الله، دی الله تعالی هدایت ته. یهدی به من یشاء، الله تعالی هدایت کې په دې سره چاته چې خوښه شي من عباده، د بندګانو نه. الله وایي که بالفرض و تقدیر د انبیاو شرک کړی وی، الله به د دوی اعمال هم ختم کړي. انبیا نه خو شرک متصور نه ده، فرض ده. ولو اشرکو که بالفرض و تقدیر د انبیاو شرک کړی وی، لحبط لبطل عنهم، الله تعالی به باطل کړي دوی نه ما کانوا یعملون، ولا هغه چې دوی کولو. اولئک الذین، الله تعالی وایي دغه کسان، آتیناهم الکتاب، موږ دوی ته ورکړی کتاب، والحکم، حکم هم ورکړی و، فهم د شریعت، والنبوت، نبوت هم ورکړی. فان یکفر بها، که کفر کوي په دغه درې واړو سره، حکم او کتاب او نبوت سره، هؤلاء دا کفار مکه، فقد وکلنا، الله تعالی پس تخفیق ورکړو موږ، فقد وکلنا، موږ توفیق ورکړو بها په دغه ایمان سره، بها په دغه سره ایمان د ثلاثو باندې. فقد وکلنا، الله تعالی موږ توفیق ورکړو بها په دې سره. وفقنا قوما، داسې قوم ته توفیق د ایمان ورکړی. لیسو بها بکافرین، چې نه دي دوی په دې سره بکافرین، کافران نه دي. اولئک الذین، الله تعالی وایي دغه انبیاء کرام، هدى الله، الله تعالی دوی ته هدایت کړی ده. بالحجج والتوحید، رسول الله تعالی وایي د دوی په هدایت باندې اقتدی، اقتدا کوه. په بهداهم، د دوی په هدایت باندې اقتدیه، اقتدا کوه. څه معنی اقتدا کوه د دوی په هدایت باندې؟ المراد بهداهم ما توافقوا علیه، ټول انبیا چې کوم شي کې موافق دي که نه، په اصولو کې تمام انبیا موافق دي. یوه نیمه خبره به زده کوو، تمام انبیاو اصول اصل یو ده. اصل داسې وي لکه پلار چې یو وي، او فروع و جزیات د انبیاو مختلف دي. د نوح علیه السلام بیل جزیات د دین دي، د آدم علیه السلام بیلو، د موسی علیه السلام بیلو، د رسول الله بیل. نو د انبیاو تمام انبیاو اصل یو ده. دی وجنه حدیث کې راځي الانبیاء
اخوة من علات و امهاتهم شتا. پیغمبران علاتی ورونه دي. علاتی ورور دې ته وایي چې پلار دې ورسره شریک وي، میندې جدا وي. په بهداهم مراد په هداهم سره ما توافقوا علیه، هغه چې ټول انبیا په کوم شي کې موافق وي، من التوحید و اصول الدین دون الفروع. په دې په هدایت باندې اقتدی، پیغمبر اقتدا کوه. قل پیغمبر ورته ووایه لا اسألکم علیه اجرا، زه سوال نه کوم د تاسو نه په دې تبلیغ باندې اجرا مزدوري. ان هو نه د دا قرآن الا ذکر شرافت للعالمین وما قدر الله حق قدره. دوی تعظیم نه ده کړی د الله تعالی حق قدره، په حق تعظیم سره. مسلمانانو دا بل رکوع ده د سورة انعام، مناسبت مخکې بعضې دلائل د توحید و، په دې کې بیان د منکرینو د توحید ده او مضمون د رسالت الله بیانوي. دا منکرین توحید د خدای په قدر او تعظیم مناسب نه ده کړی، ځکه دوی دا خبره وکړه ما انزل الله علی بشر من شیء، الله په مخلوق باندې هیڅ هم د اسمان نه دی را نازل کړي، هیڅ هم نه دی را نازل کړي. شیء نکره ده، په سیاق د نفي کې عموم پیدا کوي. نو سلب کلی ذکر که الله په یو بشر باندې هیڅ شی نه ده نازل کړی. د صالبي جزئی نقیض دا چې راځي په اثبات ایجابي، دا په ایجابي جزئی په موجبي جزئی سره نقیض د صالبي کلی موجبه جزئی راځي، الله تعالی په ایجابي جزئی سره ور باندې رد کوي. قل پیغمبر ورته ووایه ظالمانو تاسو دا خبره کوئ چې الله هیڅ هم نه ده نازل کړی. من انزل الکتاب الذي جاء به موسی، هغه کتاب چې موسی ور باندې راتګ کړی تورات، دا چا نازل کړی ده؟ الله تعالی بیان شکایت کوي د دوی نه. وما قدر الله، دوی تعظیم نه ده کړی د الله تعالی حق قدره، په حق تعظیم سره. اذ قالو چې دوی ویلې ما انزل الله، نه ده نازل کړی الله تعالی علی بشر، په بشر باندې من شی هیڅ شی. نکره په سیاق د نفي کې. قل پیغمبر ورته ووایه الله تعالی په ایجابي جزئی سره ور باندې رد کوي. من انزل محصورات څلور دي، سالبه کلیه، سالبه جزیه، موجبه کلیه، موجبه جزیه. د دوی عکس مستویم یا عکس نقیض می، د سالبه کلیه عکس نقیض، موجبه جزیه. قل پیغمبر ورته من انزل الکتاب الذي، چا نازل کړی هغه کتاب جاء به موسی، چې راته کړی په دې سره موسی علیه السلام، نورم په دې حال کې چې نور د وهدن هدایت للناس خلکو دپاره. تجعلونه، تاسو ګرځوئ دې کتاب لره قراطیس جلدونه، یعنی په ځینو ایمان راوړئ، په ځینو کفر کوئ. تبدونها ښکاره کوئ دې لره، وتخفونه کثیره پټوئ زیاتو لره. وعلم زیات شیان به پټول، د نبي کریم صفات به پټول، آیات رجم به پټو. وعلمتم تاسو ته تعلیم درکړی شوی ما هغه لم تعلمو انتم چې تاسو هم نه پوهېدلی، ولا آباؤکم ستاسو پلاران هم. ثم قل پیغمبر ورته ووایه الله دا چا نازل کړی؟ که دوی جواب نه درکه ورته ووایه قل الله، خدای نازل کړی. ثم ذرهم، بیا پرېږده دوی لره په خودهم، په خپلو اباطلو کې یلعبون چې لوبې کوي. وهذا دا قرآن کتاب، کتاب د انزلناه موږ نازل کړی دی قرآن لره. الله وایي موږ نازل کړی، مبارکون برکتونو والا ده، مبارکون مبارک کتاب ده، مبارکون قارئه وعالمه وعامله وسامعه وخادمه. د قرآن هر څوک مبارک وي، د قرآن لستونکی مبارک ده، د قرآن عالم هم مبارک ده، د قرآن عامل هم مبارک ده، د قرآن طالب و مستعلم هم مبارک ده، د قرآن سامع و خادم هم مبارک ده. مبارک عالمه وعامله وسامعه وخادمه. مصدق، قرآن مصدق ده، الذي د هغه کتاب دپاره بین یدی چې مخ د قرآن کې دی نه قرآن تصدیق د تورات کوي. ولې تنذر واو عاطفه ده، معطوف علیه مقدر ورته راوباسو مسلمانانو. لتنتفع به، چې ته پیدا حاصله کړي په دې قرآن باندې. ولې تنذر، چې ته قرآن سره وډار کې القرى، اصل د کلو مکه معظمې خلک ومن حولها، چاپیر د دینه. لږ درته ساریږه مسلمانانو، خواص و عوامو ته به پیدا راکړي. ولې تنذره، چې ته دا قرآن باندې وډار کې القرى، اصل د کلو. د کلو اصل مکه معظمه ده. ولې د کلو اصل ورته وایي؟ لأن الارض دحیت من تحتها، ټوله ځمکه د مکې معظمې نه خوره شوې ده، غوړېدلې ده. فهي كالأصل لجميع الأرض،
دا داسې ده دا ځمکه چې غوړېدله لکه د ټولو کلو دنیا دپاره چې اصل وي. یا له دې وجه نه ام القرا ورته وایي مسلمانانو، لانها قبلة اهل القرا، د تمام دنیا د کلو قبله چې ده هغه بیت الله شریف ده، و موضع حجهم، د دوی د حج ځای ده، و مرجع لاهل جمیع الارض، تمام زمین والا خلق مکې معظمې ته حجونو دپاره ځي، ځکه ورته قرآن ام القرا وایي. امهات را سره یاد کې ډېر خوند به وکړي. امهات ډېر شیان دي چې امهات دي، اصل او میندې دي. ام القرآن، ام القرا، ام الفضائل د فضائلو مور اصل، ام الرذائل د رذائلو مور، ام الندامات، ام الخبائث، ام الطعام، ام العبادات د عبادات مور، ام الادویه د تمام علاجونو مور، ام الاداب، ام الامانی. خدای دې وکړي چې دا ټول شیان مو یاد شي. اول ام القرا اصل د کلو دا مکه معظمه دلته راغلی. ام القرآن اصل د قرآن فاتحه ده، سورت فاتحه ته ام القرآن هم وایي. ام الفضائل د ټولو فضائلو مور علم ده. ام الرذائل د ټولو رذیله صفاتو مور چې د جهل ده. ام الندامات د تمامو پښمانتیاو مور. العجله تلوار به نه کوئ ښه، الله تعالی تلوار په کارونو کې نه ده کړی، مونږ تاسو به هم نه کول. عجلة من الشیطان والتأني من الرحمن. عجله دا د نداماتو مور ده، دا د ټولو پښمانتیاو مور ده، تلوار به نه کوئ. ام الخبائث، شپږو شیانو کې تلوار شته ده، نورو کې به تلوار بلکل نه کوي. د شپږو شیان بیانو به بیا په خپل ځای کې وکړم. ام الخبائث د ټولو خبایثو مور، د ټولو خبیثه کارونو مور. ام الخبائث الخمر و شراب ده، ځکه شراب چې سړی وچي کې عقل ختم شي بیا هره ناروا کوي، بیا حیام ختم. اضافاتک الحیاء فافعل ما شئت. ام الطعام د طعام مور الحنطة غنم. ام العبادات د ټولو عباداتو مور قلة الذنوب کموالی د ګناهونو. ام الادویه د تمامو علاجونو مور چې د قلة الاکل کم خوراک. دا نن سبا چې ډېرې بیمارۍ پیدا کېږي د ډېرو خوراکونو، د مخلوطو خوراکونو نه. دومره خوراک کو انشاءالله هم نه ورته وایي، دومره خوراک کو چې د هضمې ګولۍ ځای هم پکې پرېنهدو. دومره خوراک خو د خود بیمارۍ، بیا به د خوځېدو نه. قرآن تمام دنیا ته انسانیت ته یو عجیبه ډاکټري ښودلې ده، او ټوله ډاکټري په 2 کلمو کې را جمع کړي: کلو واشربو ولا تسرفو، اسراف به نه کوئ. ام الادویه د تمامو دواګانو علاجونو مور چې د قلة الاکل. ام الاداب د آداب مور. قلة الکلام چې ډېر لګیا نه قیل وقال، قیل قل نه دان. قلة الکلام کمې خبرې. ها اذا تم العقل، مفید طالبین یو کتاب عجیب کتاب د مبتدیان وی نوی طالبان، اذا تم العقل نقص الکلام، چې کله عقل پوره شي بیا خبرې کمیږي. نو ام الاداب قلة الکلام. ام الامانی د تمامو امانیو مور چې د الصبر خوند دې وکړه. والذین کسان یؤمنون بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې، یؤمنون به ایمان لري په دې آخرت باندې، وهم علی صلاتهم دوی په خپلو ایمانونو باندې په خپلو منځونو باندې یحافظون پابندي کوي. د مونځ ذکر یې ولې وکړه؟ دوام الصلات دلیل الایمان، همیشه والی په لمانځه باندې دا دلیل د ایمان ده. ومن اظلم، څوک د ډېر ظالم نشته د ظالم ممن دغه چانه افترا چې جوړی علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ. کافرانو به ویلي ما انزل الله علی بشر من شی، دی په الله تعالی پورې دروغ ویلي. او قال دین ظالم څوک دی چې وایي اوحی الی ما ته وحی شوي ولم یوحى الیه شیء، حال دا ده چې ده ته هېڅ وحی نه شوي. مسیلمة الکذاب د رسول الله په زمانه کې دعوه د نبوت کړې وه چې ما ته زه پیغمبر یم. نبي کریم ته ویلې راځه مذاکرات وکړو، دا ځمکه به تقسیم کو. ان الارض
الارض نصف لی و نصف لک دا ځمکه به نیمه دي تای نیمه دي مای رسول الله ورته ګډې وډې مه وایه بغیرته سړیه مسیلمه ته وایي الکذاب مسیلمه ورته من مسیلمه رسول الله الى محمد رسول الله اما بعد فان الارض نصف لی و نصف لک رسول الله ورته وایي من محمد رسول الله الى مسیلمه الکذاب کذاب نبی کریم ته خلص ورکړی ډېر دروغزن اما بعد رسول الله ورته ځمکه نه دي تا ده نه دي ما ده فان الارض لله یورثها من یشاء من عبادی او قال دینه به ظالم څوک چې وایي لکه مسیلمة الکذاب او اسود عنسی دې دواړو دعوه د نبوت کړې وه دارنګه سجا په نوم باندې یوې ښځې وایي هغه هم دعوه د نبوت کړې وه الله وایي دغه مسیلمه و اسود عنسی نه به زیات ظالم څوک وي چې وایي اوحی الی ما ته وحی شوې ده ولم یوحى الیه شیء حال دا د ته وحی نه شوي ومن قال هغه څوک چې وایي لکه ندر ابن حارث دا یو سخت متعصب او عنادګر کافر و هغه به ویلې سأنزل الینا زر د چې نازل به شي موږ ته مثل ما انزل الله لکه الله تعالی چې تا هغه هم د قرآن مقابله کوله چې د قرآن په شان صورتونه زم جوړوی شم کله به یې د والسماء ذات البروج والیوم الموعود په مقابله کې ویلې کله به والنازعات غرقه والناشطات نشطه دې په مقابله کې به جوړول د ځانه والطاحنات طحنه والعاجنات عجنه والخابزات خبزه الله وایي دینه به ظالم څوک قاله چې وایي سأنزل الینا زر د چې نازل به شي موږ ته مثل ما انزل الله الینا مثل ما انزل الله لکه الله تعالی چې تا ته نازل کړي ښه د رسول الله په زمانه کې دعوه اجمالا دومره مسلمانانو ورونو زده کو کله به په عقایدو باطلو باندې رد قرآن کوي دومره به زده کو چې زمونږ رسول الله اولین پیغمبر هم ده په المرتبه آخرین پیغمبر هم ده رسول الله خاتم النبیین ده د نبی کریم نه وروسته بل پیغمبر دنیا ته نه راځي بالکل نه راځي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما او که څوک دعوه د نبوت کوي کافر ده حتی که یو سړي وایي دعوه د نبوت وکړله بل ورته ویل چې معجزه راوړه بعضې وایي دا د معجزې مطالبې والا هم کافر کیږي لیکن قال بعض العلماء چې نه مطلب ته به ګورو که د طلب د معجزې نه مقصد د ده شرمول وي نه کافر کیږي او که طلب د معجزې نه د ده شرمول مقصد نه وي د ده د نبوت تصدیق وي نو بیا بالکل کافر کیږي د نبوت دروازه په نبی کریم باندې بنده شوې ده ښه ولو ترا که ته وګورې ظالمونه چې ظالمان فی غمرات الموت په سکرات الموت په سکراتو د مرګ کې والملائکة ملائکه باسطو اوږدونکي ایدیهم لاسونه د دوی ارواح راوباسي یقولون ملائکه ورته وایي اخرجوا انفسکم اليوم راوباسي ارواح خپل نن ورځ داسې ترجمه یقولون وایي به اخرجوا انفسکم من اجسادکم ملائکه به ورته خپل روحونه راوباسئ د جسدونو نه اليوم نن ورځ تجزون جزا به درکولی شي تاسو لره عذاب الهون عذاب سپک بما کنتم تقولون علی الله چې تاسو ویلې په الله تعالی باندې غیر قول الحق غیر د قول حق نه وکنتم عن آیاته تاسو ویل آیاتونو د الله تعالی نه تستکبرون تکبر مو کولو الله وایي روز قیامت کې چې زما عدالت ته راځئ زما دربار او زما ماغه ته راځي محشرګاه ته راځئ هلته به هم تاسو بیله بیلې تاسو سره به ګاډي نه مالونه به در سره نه اولاد به در سره نه ملګري به در سره نه بوتان به در سره نه تاسو خدایان چې دنیا کې دا د کومو خدایانو عبادت کو ولقد جئتمونا الله تعالی ورته تاسو به راتګ کوئ موږ ته ولقد جئتمونا خامخا په تحقیق سره ولقد جئتمونا په تحقیق سره راغلی تاسو موږ ته پورا دا جدا جدا د چانه جدا عن الاموال والاولاد والاعوان والاحباب والاصنام د ټولو نه به جدا الله تعالی ورته کما خلقناکم لکه موږ پیدا کړي تاسو اول مره اول ځل په دنیا کې مور نه چې پیدا کېدې مال در سره نو ملګري در سره نو باډیګارډ محافظین در سره نو دقسې به روز قیامت کې زما حضور ته الله ورته وایي راځئ به وترکتم تاسو به پرېږدئ ما خولناکم پرېښودل
تاسو هغه نعمتونه خولناکم چې موږ درکړي تاسو لره وراء ظهورکم وروسته د شاګانو ستاسو نه وما نرى معکم موږ نه ګورو د تاسو سره شفعاءکم دا مفعول د نرا ده شفعاءکم ستاسو سپارشان الذین هغه شفعاء ستاسو زعمتم په دنیا چې تاسو په دنیا کې زعم کو چې انهم فیکم شرکا دا په تاسو کې شریکان دي الله وایي هغه شرکا چې تاسو ما سره شریک جوړول هغه هم زه تاسو سره نه ګورم لقد تقطع په تحقیق سره پرې شولو لقد تقطع په تحقیق سره پرې شولو الوصل وصل بینکم هغه پیوند هغه نسبت چې ستاسو د بوتانو په مابین کې الله تعالی ورته دا کار شو وضل ورک دي عنکم له تاسو نه ما هغه کنتم تزعمون چې تاسو دا زعم کو چې دا زما شفاعت دا د تاسو سپارشان دي هغه تاسو نه ختم شول مسلمانانو ورونو خویندو په اخلاص سره دعا وکړئ خدای دا ترجمه او تفسیر د قرآن ستا رضا دپاره وګرځئ یا الله ستا رضا دپاره یې وګرځئ خدای ستا رضا دپاره یې وګرځئ یا الله زموږ د ټولو مسلمانانو تمام افعال اقوال کردار گفتار رفتار اقوال و افعال خدای ستا رضا دپاره وګرځئ یا الله په ټولو اعمالو د مسلمانانو کې اخلاص پیدا کړي یا را الهیت نصیب کړي خدای پاک وزن نصیب کړي یا الله زموږ د ټولو مسلمانانو د ایمانونو حفاظت وکړي خدای د ټولو مسلمانانو د ناموسونو د عزتونو د حیا او حفاظت وکړي یا الله زموږ د مدارسو مساجدو معابدو علماو حفاظت وکړي خدای دغه اسلامي نظام استحکام نصیب کړي بقای نصیب کړي دوام و قرار نصیب کړي یا الله د دې نظام چې څومره منصوبین دي خصوصا مشران خدای ته محافظ او ناصر او مددگار شي خدای دا ټول افراد د وقت اولیاء او صلحا او اتقیا وګرځي یا الله څوک بیماران وي چېرته بیماران وي چا بیماران وي عاجله شفا ور نصیب کړي څومره مریضان د اهل اسلامي خدای کورونو کې هسپتالونو کې وي بیماران وي زخمیان وي نارینه زنانه عوامي خواص وي خدای ستا د بندګۍ دپاره د نیکو اعمالو دپاره خدای پاکه بغیر د اسباب نه صحت کامله عاجله شفا کامله عاجله ور نصیب کړي یا الله ماضي ژوند کې موږ نه څومره ګناهونه شوي ضرور برانه شوي خدای تې راته معاف کړي یا الله تې راته معاف کړي خدای تې راته معاف کړي په مستقبله زندگی کې په خپل قدرت کامله سره د ګناهونو نه بچ کړي یا الله ته غفار الذنوب ذات موږ ته مغفرت د ګناهونو وکړي خدای ته ستار العیوب زموږ د عیوب ستر وکړي خدای ته ارحم الراحمین زموږ په حال باندې رحم وکړي خدای ته قاضي الحجاج ذاتي د ټولو مسلمانانو خدای شرعي حجاج شرعي ارمانونه پوره کړي یا الله زموږ د ټولو اخره خاتمه په کامل ایمان سره کړي سکرات زرکدن را باندې آسان کړي خدای روز قیامت کې ستا رضا ستا لقا ستا وصال نصیب کا خدای شفاعت رسول الله منصیب کا خدای شفاعت قرآن رمضان منصیب کا خدای روز قیامت کې د رسول الله د بیرغ لاندې حشر نصیب کا د رسول الله په مبارک لاسونو باندې د حوض کوثر اوبه نصیب کا خدای جنت الفردوس په خپل فضل سره نصیب کا خدای د جهنم نم نجات په خپل فضل سره نصیب کا یا الله مونږ ټولو ته استقامت په دین او په قرآن او په ایمان باندې نصیب کا څومره مسلمانان د خدای د کافرانو په مقابله کې متفق متحد یو موټی یو جسد وګرځوه څومره کفري دنیا د خصوصا یهود و نصارا خدای د اسلام په خلاف د قرآن په خلاف د مسلمانانو په خلاف باندې چې څومره دسیسې او حربې جوړي خدای اول قدم کې ورته هدایت وکړه ته هادي ذاتي یا الله ورته هدایت وکړه ستا په علم ازلي کې که دا یهود و نصارا او د دوی ملګري خدای د هدایت قابل نه زر تر زره نیست و نابود یې که الله ذلیل و شرمنده یې که خدای مغلوب و محکوم یې وګرځوه خدای مظلوم مسلمانان د دوی د ظلمونو نه خلاص که یا الله مونږ ټولو محبت د قرآن سره پیدا که مونږ ټولو ته مهارت د قرآن نصیب که مونږ ټولو ته خدمت د قرآن نصیب که یا الله مونږ ټولو ته غیرت په قرآن باندې نصیب که خدای زموږ په حال باندې رحم وکړه یا الله مونږ ټولو ته د اقوالو د افعالو حسنه او د اعمالو صالحه خدای توفیق را نصیب که یا الله په دې ترجمه او تفسیر د قرآن کې موږ نه څومره زیادت نقصان تغییر او تبدیل کیږي خطا وي عمدن وي سهوا وي خدای تې راته معاف که یا الله تې راته معاف که خدای تې راته معاف که یا الله زموږ د ټولو ټول تقصیرات معاف که خدای زموږ د ټولو ټول ګناهونه وبخه وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد برحمته